زړه مې سم درنه خفه دی، ګیلې ووتې له شماره. زړه مې سم درنه خفه دی، ګیلې ووتې له شماره. څو شېبې وخت راته راکه، و زما مصروفه یاره. نه یې ولرم نه دوه دي، ګیلې پورته دي له سلو. تا د کبر دومره زیات کړ، زړه مې تور له ټولو ښکلو. سر د ژبې مې تڼاکې ستا په ډېرو یادولو. لاس ته هېڅ پکې رانغلل، د خپل ځان له سپک ګڼلو. نه مې تا نه زړه صبرېږي، نه له خپله انتظاره. څو شېبې وخت راته راکه، و زما مصروفه یاره. زما سترګې راشنې شوي ستا د تلو راتلو په لارو. منتظرې جنګ ته ناستې ستا د سترګو د نوکدارو. هر مجلس کې کالبوت ناستې مزه تللې ده د چارو. زه په ټپو پسې ړوند شوم، کوم خلوص چې مې په کارو. چې ارزښت درته پیدا کړم، داسې کومه پاتې لاره. څو شېبې وخت راته راکه، و زما مصروفه یاره. ته مغروره یې بې باکه ځې، د پنجو په سرونو اړولی اوربل ګرځې. ملکه د ښایستونو پر میینو د خیال نشته، غوښې خوري د خپلو زړونو. ستا د وصل انتظار ته ناست د هجر په اورونو. دوزخي ژوند دې قبول دی ستا د دوه سترګو لپاره. څو شېبې وخت راته راکه، و زما مصروفه یاره. ته به کله وخت پیدا کې چې ځواب مې کې زنګونه، یا مې وګورې واتساپ او مسنجر کې پیغامونه. زه نور څومره منتظر شم چې دې راشي ځوابونه. ته به کله وخت پیدا کې چې ځواب مې کې زنګونه، یا مې وګورې واتساپ او مسنجر کې پیغامونه. زه نور څومره منتظر شم چې دې راشي ځوابونه. بې پښتو زړه مې پښتون کا چې دې نه کوي یادونه. داسې وچ کلک ځواب راکه، زه وهه دې خپله لاره. څو شېبې وخت راته راکه، و زما مصروفه یاره. ته له ځانه ناخبرې، خو زه تا پسې ځورېږم. ته له ځانه ناخبرې، خو زه تا پسې ځورېږم. نه د مینه کې مزه شته، نه د مینې نه صبرېږم. تا رښتیا ویل لیونی یم، زه چې اوس څومره پوهېږم. ستا که داسې بېغوري وي، نو ډېر ژر لیونی کېږم. چې ماهر نه در رسېږي، رب دې بله وکه چاره. څو شېبې وخت راته راکه، و زما مصروفه یاره. زړه مې سم درنه خفه دی، ګیلې ووتې له شماره. د شمشاد تلویزیون او راډیو درنو لیدونکو او اورېدونکو ستړي مه شئ، پخیر راغلی. دغه دی د خیال د څاڅکي خپرونه پیل شوه. په خپرونه کې زه ماهر احسانزی یم. له ښه بخته چې په نن خپرونه کې بیا هم را سره د پښتو ژبې داسې یو څو اړخیزه شخصیت ناست دی چې که پر قلم خبرې کوو، که پر فکر خبرې کوو، که په خوارۍ او تدریس خبرې کوو، که په ژورنالیزم کې په کار خبرې کوو، ټولې برخې د ژبې لپاره وقف کړي او کار یې پکې کړی. د نن خپرونې له ښه بخته زموږ میلمه شاعر پوهنمل استاد ګلرحمان رحماني دی چې دی ژباړن هم دی. د ژباړې ترڅنګ دی په تخلیق کې کار کوي، دی په تحقیق کې کار کوي. نه دا چې استاد یوازې ژباړه وکړه، تحقیق یې وکړه، تخلیق یې وکړه، بیا نه یوازې شعر یې ولیکه، داستان کې کار وکړه، د شعر په تیورۍ کار وکړه چې باید ښه شعر موږ څنګه ولیکو. د کره کتنې کې فعاله ونډه واخیسته. خپل هغه کوم نور کارونه چې وو ټول یې پرېښوده، بوج یې کره کتنه کې په ځان اخیستی. استاد تر دې دمه پورې نږدې 80 اثار، البته 50 چاپ شوي، نور تر چاپ یا هم تر ایډیټ او دې مسایلو لاندې دي. 50 چاپ اثار لري.
بېلابېلې برخې لري. نو له استاد سره ډېرې خبرې لرو، هم به شعرونه اورو، هم به راته د ادبیاتو د پنځونې په برخه کې سپارښتنې کوي، شخصي ژوند ته به هم ورځو. ډېره مننه استاد، ستړي مه شئ چې زموږ بلنه مو ومنله. بخیر راغلی. انسان صاحب تاسو ته سلام. د شمشاد راډیو تلویزیون دغه ښکلې او درنې خپرونې ته خپلې نیکې او سلامونه وړاندې کوم. ډېر خوشحاله یم چې تاسو سره یم او تاسو خو زما پر وړاندې یو څه زیاتی وکړه. خدای دې وکړي چې دغه مقام او ځای ته ورسېږو او یو وخت دغه کارونه وکړی شو. ډېر زیات خوشحاله یم. نه هر څه سم ځکه دي چې تاسې ژباړه کړې، تحقیق مو کړی، ناول مو لیکلی، لنډه کیسه مو لیکلې، کره کتنې مو کړې، او د ژبې سترګې تاسې غوندې خلکو ته دي چې کار هم کوي. دا ستاسې هغه تواضع ده. کور مدان استاد پیل به له دې وکړو چې تاسې لومړنۍ شعري ټولګه د ساندې وه چې چاپ شوه، یو بنسټ تاسې ته چاپ کړه. لومړنۍ شعري ټولګه مو چې چاپ شوه هغه وخت او بیا تر ننه چې 50 اثار لري، یا مثلا د شعر په کره کتنه کې برخه اخلئ، په دې غږېږئ چې ښه شعر و نه شعر، یا مثلا د ښه شعر لپاره فکټورونه، عناصر، خپل هغه ټولګه باندې کوم ډول نظر لرئ؟ پیماني لرئ که نه ښه کار شوی دی، څنګه شوي؟ ډېره مننه احسانزی صاحب. د ادیبانو یا په ټوله کې د تخلیق د برخې د همکارانو شاید یو قضاوت په ټولو کې شریک وي، او هغه دا چې د خپل وروستي اثر نه هم هغه بشپړ رضایت نه حاصلوي. دا څو فاکتورونه لري. یو هغه خپله ټولنیز عوامل دي، بل د انسان پوهه او فکر دی چې د وخت په تېرېدو سره لوړیږي، او بله تر ټولو مهمه خبره په ژوند کې د انسان د تجربو خبره ده، د اړیکو خبره ده، چې بالاخره د دغو ټولو په یوه جال کې د خپل اثر په اړه قضاوت کولی شي، یا د کوزې پښتونخوا په اصطلاح خپل اثر محاکمه کولی شي. نو تاسو د سان ته خبر وکړه، زه دا شعرونه تقریبا دغه شعرونه بولم چې زما د تنکۍ ځوانۍ له عمر سره دي، او دلته تقریبا تر ډېره یو څوک په سترګو باندې حساب کړي، او تر ډېره د مغزو د فکر سره هغه یو فاصله موجوده وي، او انسان تر ډېره دغه سړی ویني د سترګو له زاویې نه هر څه ته ګوري، او څه چې سترګو کې راځي همغه شعر ته انتقالېږي. او بیا چې کله عمر پخېږي، یو څه لوړېږي، دلته تر ډېره پورې انسان خپل فکر او ذهن ته هم لاس ورکوي. یو څه دغسې مسایل دي چې هغه هلته هم تحلیلوي، او د فکر له ځواک نه هم یو څه راخلي چې آیا دا خبره چې ما وکړه څومره زما ده، څومره مې پر ځای کړې ده، یا تر ډېره پورې د مخاطب لپاره یا د لوستونکي لپاره څومره د تحلیل او د معنا وړ ده. نو طبیعي ده چې زه په خپلو لومړیو شعرونو یا د خپل لومړۍ ټولګې نه ناراضه وم. خو دلته یو ډېر عجیبه قضاوت دا و چې زما په 4 شعري ټولګو کې چاپ شوي تر اوسه پورې، نو زه د اولې ټولګې نه راضي نه وم. خو ولې د لوستونکو قضاوت ته چې ګورم، یا به د هغوی غوښتنه چې هغوی به همغه اوله ډېره ستایله، یعنې سره د دې چې هغې په دویم چاپ کې ما بیا کوشش وکړ چې حتی ځینې شعرونه ما د هغه وخت لرې هم کړل، لرې په دې نه چې هغه یعنې ښه شعرونه نه وو، خو ما لیده چې د ځینو اغېز پکې ډېر جوت و. په هغه عمر کې یو شاعر د بل شاعر د اغېز نه شاید ډېر ځان ونه شي ساتلی، خصوصا د ښوونځي په دوره کې. یو پوښتنه استاده چې دلته پیدا کېږي، مثلا تاسې چې وایئ د تنکي عمر یا ځوانۍ شاعري داستان هر څه چې وي، دا خو یو بېل ژوند دی. له شک پرته زه د یو ادیب په توګه باندې یا د کره کتونکي په توګه باندې ګلرحمان رحماني که مطالعه کوم، د ده باید هغه ژوند مطالعه کړم که نه چې دی تنکۍ ځواني لري. دا بیا په عین حال کې له کره کتونکي سره یا له ادب سره ذاتی نه بولو؟ له شک پرته. ګوره، یو ادیب یو شاعر باید په هر لحاظ د خپل عمر او خپلې زمانې استازی وي. مونږ که په مثلا په 18 کلنۍ یا 15 کلنۍ 20 کلنۍ پورې د ځینو اثارو یا د یو چا د پنځونو مطالعه کوو، مونږ هغه د 15 کلنۍ نه تر 40 کلنۍ پورې، 10 کلنۍ نه 15 کلنۍ عمر پورې نه مقایسه کوو. هغه شیبه او هغه مسایله به د خوندي شي. دلته چې زم تر کومه قضاوت کوم، زه قضاوت د اوسنۍ هغه سره نشم کوی چې ما باید د اوس غوندې خبره کړې وای. یعنې په هغه وخت کې هم ځینې دغسې خبرې وي، یا د خپلو همزولو سره یا د خپلو هغو کسانو سره چې په هغه وخت کې مطرح وو، یو څوک وو، اقلا زه وایم چې د هغه په لیول او په کچه باندې مې خبرې کړې وای. یعنې که په ساندې باندې خبرې هم کېږي باید د هغه رحماني وشي، نه د نن. اوس ځینې کسان مثلا وایي چې مثلا یو چا خبره کړې وای چې زما شعر د رحمان بابا نه هم ښه شعر دی، هغوی ریشخند ورباندې وهلی، یو ټوکې ورباندې کړی چې دا د ډېره لویې خبرې. په حقیقت کې هغوی ډېره بده خبر نه وه کړې. مثلا موږ داسې نه ویل چې دا سړی د رحمان بابا دغه سره هغه کوو. دلته د زماني او مکاني شرایطو سره رحمان بابا دغه زمانې یو استازی د سړی مطالعه کوي چې رحمان بابا په هغه وخت کې د ټولنیز جبر او ناخوالو په اړه څومره بغاوت کړی او څومره خبرې کړې وي، او هماغه کټ مټ شرایط دلته دي. خصوصا د پښتني سیمو یا مثلا زموږ او تاسو د افغانستان شرایط، یعنی په پیړیو کې متاسفانه چې کله کله ډېر ورته مشابه شرایط لري، او کله چې د یو لیکوال او د ادیب خبره
هغوی د همدغسې مزاحمتونو او ستونزو سره مخامخ کیږي. نو په دې لحاظ باندې کله کله زموږ سره په پرتلیزه کره کتنه کې یا پرتلیزو ادبیاتو کې د یو چا د آثارو د فکر ارزونه ځینې داسې ټکي لري چې هغه موږ ته اسانولی شي، وړاندې کولی شي. نو دا یو ناسم قضاوت دی یا ناسمه پرېکړه ده چې یو څوک د مثلا خپل 20 کلن اثر 20 کاله وړاندې اثر د اوسني اثر سره پرتله کړي. هلته همغه شرایط و، همغه خبرې وي. یا مثلا په ادبیاتو په شعر کې هم ځینې دغسې خبرې راځي چې هغه وخت کې نوښتونه وي مګر 20 کاله وروسته هغه په کلیشو باندې بدلیږي. او که اوس همغه اثر ته یا همغه پیغامونو یا تصویرونو ته د اوسنیو کلیشو له زاویې وګورو نو بیا هم شاید هیڅ نه وي کړي. نو ستاسو ټکی زه تاییدوم او دا ډېره پر ځای خبره ده. دا خبره استاده منو، بیا ولې پښیماني رامنځته کېږي؟ اکثره ادیبان په تېره شاعران له خپلې لومړنۍ ټولګې نه راځي. هر چا چاپ کړي لومړنۍ ټولګه وایي ما ته عادي کړې یا ښه مې نه دي کړي، ولې نو بیا ناراضه کېږي ورنه؟ یو خو د ناسمې سیالۍ خبره ده متاسفانه. مثلا ډېر دغسې کسان دي ورشه چې یوه شعري ټولګه هم نه وي چاپ شوې په ژوند کې مګر لوی شاعري. یو فکر دا موجود دی که یو څوک مثلا شعري ټولګه چاپ کتاب ونه لري شاید هغه ښه شاعر نه وي، او که څوک ټولګه ولري دا ښه شاعر دی. او دا یو ډېر مطلق ناسم قضاوت دی. او شعر که موږ لیکو یا دا فکر کوو چې زما شعر یا فکر یا هر څه چې لیکم هغه د ټولنې مال دی، هغه که چېرته په غیر کتابي برخه کې مې هغه یو څه دي. خصوصا کله چې د خواله شبکې رامنځته شوې، سوشل میډیا رامنځته شوه، په دې کې د کتاب ارزښت هم حتی ورو ورو بېرته له منځه لاړه. اوس مثلا پخوا که یو شعر هم یا کتاب هم چاپېږي یو 1000 ټوکه به خو شاید 1000 نفرو ته رسېدولی. که یو څوک اوس یو فیسبوک لري یا لایک پیج لري بل څه لري، شاید یو شعر یې په همغه شیبه 2-3 زره کسانو ته اقلا 2-3 زره هغه لري. نو دلته متاسفانه یو د ناسمې سیالۍ خبره ده. یا تر ډېره پورې یو وخت خو دغسې خبره وه چې په رسنیو په نورو برخو کې به د مخکتنو غونډې او دغه مسایل به داسې شول چې یو شاعر به یې بېرته را ژوندی کړ. ځینې دغسې کتابونه چې خلکو ته یې وریاد کړي. نو دوی فکر کوي چې د زمان د پوړیو په اوږدو کې ورک نه شم یا مې د شعرونه ضایع نه شي، لاړ نه شي، شاید دا کتاب ما خوندي کړی شي. کتاب ستا شعر خوندي کوی شي ولې ستا شخصیت شاید هغومره اوچت نه شي کړی. یعنی که چېرته په کتاب پورې ځان څوک وتړي یوازې چې کتاب دی ما به ساتي ما به اوچتوي، دا کاملا یوه ناسمه خبره ده. نو تر ډېره پورې که سړی یو غورچاڼ ولري یا لږ تر لږه د چټرلویس یوه کتابچه ولري، هم که په شعر کې هم که په نثر کې، ضرور نه ده چې یو چا ټول لومړی شعرونه یا لومړني داستانونه یا لومړی ټولې پنځونې د چاپ وړي. اقلا په هغې کې بیا هم یو غورچاڼ موجود دی. او د غورچاڼ نه وروسته ځینې داسې برخې راواخیستل شي چې فکر کوي چې شاید لوستونکي دا خوښې کړي پکې جذب شي. بله خبره متاسفانه چې کله کله د لیکوال او ادیب په بېلارې کولو کې یا مثلا ځینو دغسې برخو ته په هڅولو کې متاسفانه مخاطب یا لوستونکی هم رول لري. تاسو خو پوهېږئ چې زموږ په ادبي ناستو مشاعرو کې یا د واوا او د چک چک خبرې مثلا یو څوک راځي یو څه وایي یا ډېر هڅول کېږي، او هغه څوک چې مثلا یو داسې کلام یې لیکلی چې په ټوله معنا د ستاینې وړ خو مګر هلته یې هرکلی نه کېږي. دویم ځل چې هغه څه لیکي یا مثلا که چاپوي هغه شی را چاپوي چې فکر کوي دا په ټولنه کې بازار لري. نو متاسفانه چې دا د بازار خبره یا د مخاطب خبره هم کله د یوه لیکوال او ادیب په بېلارۍ کې یا مثلا دا به ادبي بېلاري ځکه درته وایم یا د خامو اثارو په چاپ او تدوین کې متاسفانه هغه لري. او یو بل ټکی هم پکې یادوم چې د پراخه خپرندویو ټولنو یا د کتاب پلورنځیو هغه یوه سیالي چې فکر کوي چې مثلا دا کتاب که زه خپور کړم ګټه به پکې وکړم یا مثلا پلاني دغه کتاب خپور کړی زه باید دا ولې خپور نه کړم. دا متاسفانه یو ناسم هغه دی ځکه تر اوسه پورې هغه یو معیار نشته. مثلا که څه هم دا مسؤلیت زموږ رسمي ارګانو ته ورګرځېده چې کاشکې دغسې وړتیا وای چې ارزونه وای، یو بورډ وای، یو ټیم وای، هغه ارزول کېدی، بیا وروسته د هغې د کتاب د چاپ او د مسایلو پکې رامنځته کېدی، دا به ډېره ښه. خو ولې په ټوله کې زموږ د چاپ د کتاب اړتیا یا د لوستو دپاره یا د کتابخانو دپاره زموږ اړتیا دومره زیاته ده چې که تر دې 10 چنده زیات کار هم وکړو بیا متاسفانه هغه اړتیا نشو په دې موضوع پاتې کېږو. استاده ډېرې خبرې دي او ځکه لیدونکو له استاد نه دغه خبرې اورو چې استاد لکه په سر کې مې چې ویلې دا د پوهنتون استاد دی او په مختلفو برخو باندې له ده نه چې خبرې اورو موږ یې ترې زده کوی هم شو. لنډه دمه لرو، تر دمې وروسته بیا له استاد شعرونه م اورو او نور ډېرې پوښتنې د ده د پنځونو په اړه هم لرو او په ادب کې هم لرو. له موږ سره پاتې شي. بیا هم ستړي مه شئ درنو لیدونکو، تاسې له شمشاد ټلویزیون څخه د خیال څاڅکي خپرونه اورئ او د راډیو له لارې اورئ. هغوی چې همدا شیبه را سره ملګري شوي دي هم مو ګوري یا مو اوري، ډېره مننه. تر پایه را سره پاتې شئ. استاد ګلرحمان رحماني را سره دی. استاده وړاندې چې په کومه موضوع خبرې کولې د لومړنۍ شعري ټولګې موضوع د ټولو پنځګرو په توګه په دې موضوع بات کېږو.
خو تر هغه مخکې ستاسې نه شعر اورو بیا به بېرته دې موضوع ته راوګرځو. ډېره مننه احسان زی صاحب. نو زه به د دغه ټولګې نه یو غزل غوره کړم. نو تصادفا هر یو چې مخې ته راغی ډېر به ښه وایي زما د مات زړه ترانه څومره په مینه اورې، زما د مات زړه ترانه څومره په مینه اورې، د جنتي د ګور کیسه څومره په مینه اورې، او دار ته مې وخندل سلګۍ مې زړه کې ووژلې، دار ته مې وخندل سلګۍ مې زړه کې ووژلې، او دغه د حسن فلسفه څومره په مینه اورې. واه ډېر ښایسته دی. او سرود یم ټول وجود مې په نیزار اوښتی، سرود یم ټول وجود مې په نیزار اوښتی، د جدایۍ او درد نغمه څومره په مینه اورې، او راغلم له ښاره ټولومه سرګردانه اروا، راغلم له ښاره ټولومه سرګردانه اروا، ته مې هم مړاوې زمزمه څومره په مینه اورې، او ته خو له حسن نه منکر وې تا خو نه منلم، ته خو له حسن نه منکر وې تا خو نه منلم، ته خو له حسن نه منکر وې تا خو نه منلم، نن مې له خولې وتې ټپه څومره په مینه اورې، بیا وایه استاد. او ته خو له حسن نه منکر وې تا خو نه منلم، نن مې له خولې وتې ټپه څومره په مینه اورې. او وروستی بیت یې وایي ای جال وهلیا، ای جل وهلیا لارویه څنګه ودرېدې، ای جل وهلیا لارویه څنګه ودرېدې، سیند کې روانه زمانه څومره په مینه اورې، او سیند کې روانه زمانه څومره په مینه اورې. ډېر ښه استاد، ډېر ښه. هغه موضوع چې ما او تاسو بحث کوو، فکر نه کوئ چې یو مسؤلیت چې کره کتونکو ته ورګرځېده چې لومړنی پنځګر یم په دې ډاډه کړی وی چې ته صحیح روان یې، شعر چاپ کړه، کتاب چاپ کړه، ویره مه کوه، او یا ټولنې ته یې دا ویلی وی چې ګورئ دا سانده د رحماني 15 کاله مخکینۍ خبره ده، دا سانده به د ننني رحماني چې د پوهنتون استاد دی تر پوهنوالۍ رتبې رسېدلی د نن ورځې سره به یې نه مقایسه کوئ. دا کار کره کتونکو نه دی کړی، هغې ته ورګرځي. دې ټکي ته راځم. مخکې بحث کې زما یو بل ټکی هم پاتې و چې هغه د ایډیالوژۍ یا د فکر خبره وه. ځینې وخت په ټولنه کې دغسې ایډیالوژیک نورمونه دي چې هغه په ټولنه باندې حاکم وي، ولې مګر د لسیزو یا د کلونو په تېرېدو سره هغه بدلیږي. کله وخت د یوه شاعر افکار په همغه تله تلل کېږي، ولې د وخت په تېرېدو سره چې هغه ایډیالوژي یا د ټولنه لرې شي یا په ټولنه کې د منلو وړ نه یا د عمل وړ نه، نو بیا اثار هم په همغه ډول محاکمه کېږي. یعنې دا یوه نړیواله تجربه هم ده. یو مصري لیکوال دی سید قطب په نامه، دی په ځوانۍ وخت یا د پوهنتون وخت کې ځینې شعرونه لیکلي وو یا ویلي وو چې د الاشواک اغزي په نامه چاپ شول. داسې وخت راغی چې د ده ایډیالوژي فکر بدل شو، یوې خاصې ډلې ته ننوتو. بیا به چې کله خپل دا شعرونه چا ورته ویل دی به ورنه په تېښته و، نو حتی تر دې پورې چې خپله دغه شعرونو ته یو وخت د جهالت یو وخت د شعرونو نوم ورکړی وی چې د هغه وخت کې زه نه پوهېدم دا ځینې خبرې مې کړې وې. یعنې یو خوا د لیکوال د رسالت او د ټولنې یا د مخاطب پر وړاندې د مسؤلیت خبره ده چې شعر او افکار باید ډېر ځله د ایډیالوژۍ قرباني نه شي. ایډیالوژي داسې یو څه ده چې زموږ د عمل او د کار او د زده کړو دپاره یو څه وړاندې کولی شي، مګر کله چې د هنر خبرې د هنر اوږې بیا هغومره درنې نه دي چې دغه درانه هغه د انتقال کوي شي. هلته هنر دی، هلته ژوند دی، هلته یوه ښکلا ده، یو ښایست دی، او دا ښایستونه باید په دغه مفکورو باندې رنګ نه شي او تر ډېره پورې د انسان هغه فطرت او طبیعت په نظر کې وساتلی شي. ایډیالوژي منو استاده، هنر ته د ایډیالوژۍ یا د فکر راننویستل په هنر بار کېږي نه بیا؟ دې ته راځم. دلته یوه خبره دا ده چې ماهر شاعران دغه خبره کړلی شي مثلا، خو دلته باید تر ډېره پورې هغه ایډیالوژي په هنر کې اوبه شي یا تر ډېره پورې د هنر ورباندې غالب وي، او ته چې اول د هغه اثر سره مخامخ کېږي، اول د هنریت او د هنر نه خوند واخلي او په دویمه برخه کې ایډیالوژي پکې راواخلي. مګر که چېرته د سرپوښ د ایډیالوژۍ نه یا بیا وروسته ته په هنر پسې ګرځې، هغلته د هغه روح او اروا چې دا بیا وژل کېږي، د هنر پنځونه نه ده. تر ډېره پورې اول ستا په مفکورو باندې موږ ډېر د همدغسې شاعران لرو ګوره چې یو وخت ډېر ستایل کېدل، یعنې اثار یې ډېر د اولې درجې اثارو نه راتلل، مګر یو وخت داسې راغی چې خلکو ویل چې نه دې په حق ظلم شوی دی، او دا د همغه هم ایډیاله خلکو ستایل یې هغه نه کړې ده، ستاینه یې کړې. بله دویمه خبره د کره کتنې ده. د کره کتنې له مسؤلیتونو څخه هم تر ډېره پورې موږ متاسفانه په افغانستان کې کره کتنه هغه منفي ګرایي یا منفي پالنې خواته تللې ده چې یوازې د شاعر په منفي ټکو پسې څراغ راخیستی چې دا د بده خبر کړې، دا د منفي خبره کړې. هلته چې د کره کتنې تر ټولو لومړی مسؤلیت
لیکوال ته یا پنځګر ته د غوره او ښو اثارو یا د ښو او مثبتو لارو ښودل دي، مثبته ستاینه ده. فرض کړه یو اثر راواخلې په هغې کې هېڅ منفي ټکی نشته، نو آیا دا د کره کتنې وړ نه ده یا کره کتنې په دې اثر باندې څه اغېز وکړه؟ دلته د کره کتونکي مسؤلیت دی چې په هغې کې ټولې ښکلاوې 100 په 100 کې توضیح کړي، لوستونکو ته یې وښایي چې مثلا دغه اثر چې منفي ټکي نه لري، دغه ښېګڼې لري، دغه مثبت ټکي لري. نو تر ډېره پورې موږ او تاسو متاسفانه دغه په ټولګو په کتابونو چې سریزې لیکل کېږي دا خو یو د همدې لپاره دي چې د ځانه لوړ کس ته یاستئ چې دا وګورئ او هغه پرې ولیکه. دلته متاسفانه 50% هماغه سریزه لیکونکی یا کره کتونکی د خپل نوم یو څه شوق یې ورسره چې ګنې دا کتاب چاپېږي زما نوم به هم ورباندې راشي. او دویمه برخه له بده مرغه چې ځینې دغسې ټکي کې په هغه کره کتنه ارزونه کې راشي یا لیکوال یا شاعر هغه نه پکې راوړي، ځکه پوهېږي چې زما منفي خواوې پکې راخیستې ورنه لرې کوي یې. ما خپله ځینې دغسې سریزې لیکلي دي ځینو اثارو ته چې وروسته ورسره مخامخ شوی یم، زه فکر کوم چې دا خبره ما نه ده کړې. حال دا چې هلته مې ځینې منفي ټکي یاد کړي چې دا ښه اثر دی خو مګر دغه منفي ټکي هم لري. یو وخت د چاپ نه وروسته چې د کتاب سره مخامخ شوی یم هغه ټکي ورنه لرې شوي دي، یوازې هغه ستاینې پکې پاتې شوي دي. نو تر ډېره پورې ځینې کره کتونکو دا کار کړی. دا شی به کله جوړېږي استاده دا چې ټولنه په هغه ډول ده کره کتونکی چې ادب یې لوستی د ادب په اړتیا هم پوهېږي بیا هم دغسې خبرې کوي هغه خپل رسالت نه اخلي، بالاخره څه به کېږي؟ له بده مرغه د ټولنې وجود که په سیاسي او ټولنیز لحاظ چې څومره له ناخوالو مثلا د فساد او د نورو مسایلو سره مخ دی، دغه د فرهنګ جوړښت په ټولو برخو کې د ریښې غځولي دي. متاسفانه په ادب او فرهنګي مسایلو کې هم دغه شته دي. مثلا تاسو که په فرهنګي غونډو کې ګورئ چې مثلا د یو چا ناحقه ملاتړ کېږي، د ځینو اثارو ملاتړ کېږي، همدغسې مثلا تا ته یو څوک راځي ستا ملګری دی تا ته یو کتاب وړاندې کوي خو ته هغه ځکه نه شي کوي چې فکر کوي دا به رانه خفه شي، دا خو زما دوست او ملګری دی سبا به راته وایي چې تا هم زما. یعنې دلته هم هغه ډلبازۍ یا پاټبازۍ یا ځینې دغسې ټیمونه پکې رامنځته کېږي چې د یوه د اثارو نه دفاع کوي د بل اثار غندي، یا مثلا د یوه په مقابل کې یو هغه جوړېږي. دلته علت همدا دی چې متاسفانه زموږ او تاسې د کره کتنې بهیر سطحي روان دی او سطحي هلته روان دی کله چې موږ او تاسې په علومو په فنونو بشپړ برلاسۍ ولرو د اثارو محتوا ته ورشو. حتی ډېر دغسې کره کتونکي زه وینم چې یا مې لیدلي دي چې اثار یې هېڅ لوستي نه دي ولې هوایي خبره ورباندې کوي چې دا اثر هغسې دی یا دغسې دی، یا یې همغه اثر لوستی تیار یو څه کلمات ورسره یې داخلي هر ځای کې همغه کوي. یا ډېر دغسې مثلا کره کتونکي دي چې په یوه شعري ټولګه یې کره کتنه کړې وه، کله چې یو بل کتاب راځي دی لپاره چې یا مصروف دی یا هغه هم خفه نه شي کړی، د ملحوظات په نظر کې ونیسي، د همغه شاعر یا د همغه کتاب نوم ورنه وباسي په همغه باندې هم همغه کره کتنه کوي. حال دا چې قضاوت نیمګړی پاتې شو، هلته دا مسله پکې نه ده راغلې. او دا چې کله بیا لوستونکی لولي مثلا کېدای شي 10 لوستونکي هم هغه بیا په ناسمو لارو سر کړي. او یو بل متاسفانه یو بل دود دا دی چې زموږ استاد په ادیبانو فرهنګیانو کې موجود دی چې فکر کوي که یو لوی لیکوال په یو کتاب باندې سریزه ولیکي شاید د کتاب ته لویوالی ورکړي. حال دا چې له نیکه مرغه اوس دغه دود ورو ورو هغه شوی دی، کم شوی دی. تاسو کې وګورئ په ډېرو کتابونو باندې دغه مقدمې یا د تشریفاتي خبرې هېڅ نشته چې ورباندې لیکلی. نو څه چې په محتوا کې زموږ ستاسو یو اصطلاح ده څه چې په دې کې هغه راوځي په څمڅه کې راوځي، نو که چېرته هغه ترې توی شي. نو په دې لحاظ باندې کره کتنې یا د مقدمو یا د سریزو راوړل زموږ کتاب صحیح ده چې درنولی شي. ګټه یې ډېره نه ده راته راکړې متاسفانه، یعنې که په واقعي ډول وشي یعنې اثار ارزونې وشي. او مثلا موږ تاسو په یو شعر باندې کره کتنه کړو، دلته یو خو د همغه ټولګې کتل دي چې هغه وګورو، ولې دلته یو ځینې نور ملحوظات هم دي د شعر او ادب او فصاحت بلاغت سره ځینې تړلي معلومات او اثار هم دي چې هغه باید موږ او تاسو ولولو او د هغې په رڼا کې دغه کتاب وارزو. دا کره کتنه تقریبا بیخي و منشور ته ورته ده، یعنې یوازې د یو منفرد علم یا د یو منفرد هنر په رڼا کې موږ هغه نشو ارزولی. ته باید د څو نورو هنرونو سره هم یو بشپړه اشنایي ولري، ځکه د کره کتونکي پوهه یو څه د لیکوال د پنځونې نه یو څه اوچته ده. نو دا چې ته لارښوونه کوې ستا پوهه باید د هغې نه اوچته وي، وړاندې کړلی شي. نو متاسفانه چې زموږ په فرهنګي او د کره کتنې په چاپېریال کې دغه ځینې منفي ټکي لا هم پاتې دي. په دې هیله چې حل شي، په دې هیله چې حل شي او دا کار وشي. دا خو اورېدونکو او لیدونکو د استاد نه د ده د مسلک تړاو پوښتنې وي. اوس به نو بیرته استاد ته البته د ده په پنځونو راوګرځو. زه چې د استاد شاعري څومره ګورم تخلص نه لري، یا مثلا په موږ چې ورته مقطع وایو شاعري د مقطع ډېره نه لري. او یو دودیز اصل دا دی چې باید مقطع ولرو که نه، ځانګړی فکر هم پیدا کړی چې باید مقطع ونه لرئ، که وخت ورته نه لرئ، که دې ته وخت لرئ ټول غزل نور لرئ دې مقطع ته نه لرئ، ولې په اکثرو شعرونو کې ستاسې مقطع نشته؟ ډېره مننه. زموږ خو په ادبي تیوري کې یا په خصوصا د شعرپوهنې په برخه کې
ځینې داسې تعریفونه دي چې د پخوا نه حاکم و تر ننه پورې. مثلا موږ وایو مثلا د شعر په اړه یا د منظوم ادبیاتو په شعر په اړه چې تعریف کوو، یعنی هغه کلام دی وایي چې وزن او قافیه ولري. حال دا چې وزن قافیه هغسې یو قید چې د ادبیاتو په پوهنځیو کې هم رانیولی، تر وروستیو د تیوریکي کتابونو یا د ښوونځي د لسان او د ژبې د اړوندو کتابو کې هم دا راغلی. مثلا په هغې کې موږ تاسو راځو اوس آزاد شعر ته یا سپین شعر ته یا په نثر کې شاعرۍ ته چې اوس رامنځته شوي، هلته نه د وزن او د قافیې او نه د ردیف بندښت چې همغه شی همغسې پکې پاتې دي. همدغسې د ژانرونو په تعریف کې موږ او تاسې متاسفانه ځینې شاعران اول هغه تعریف مخې ته اچوي چې مثلا غزل دی، مقطع ده او دا مطلع ده او مقطع ده او دغه شیان به پکې راځي، یا نور دی چې هر ډول هلته چې هلته اصلي خبره په تغزل کې ده چې هغه د څومره پکې پاللی یا د غزل حق د څومره پکې ادا کړی خبرې پکې بیان کړی شي. نو تر کومه چې زما په اړه خبره ده، نو زه تر ډېره پورې یعنی زه ځینې وخت کوشش کوم چې د ځانه یو څه لرې شم، یعنی ټول ځان په هغه اثر او په هغې کې ور داخل نه کړم. حتی زما د اثارو یادونه تا وکړه، شاید د ټولو له ډلې زما سره یوازې یو 12 داسې اثار چې اوس زما سره موجود دي. ځینې خپل اثار دي چې متاسفانه زما سره موجود هم نه دي. د شاعرۍ په برخه کې هم همدغسې ده، ډېر دغسې شعرونه دي چې هغه اوس زما سره نشته، یعنی یا رانه ورک شوي دي یا راسره شته دي، خو په لټنه مې نه ده کړې چې په ځان پورې هغې کړم. دې ته راځم تر کومه چې د مقطع خبره ده. نو کله چې یو شاعر تاسو خپله شاعر دا تجربه به هم کړي، کله چې مقطع ته رارسي نو غواړي چې دلته خپل تخلص هم پکې راوړي، نو دلته باید د غزل ټول کیفیت او حالت ته لرې کې یو ځل بیرته خپل ځان ته وګوري چې ښه اوس خو نو زما خبره شوه، دې ته به اوس ځان را جوړ کړم چې زه اوس خپل ځان څنګه په غزل کې ورولم. بس کله کس طبعي برابر شي، مثلا د زما نوم د ځینو قافیو د ځینو کلمو سره هماهنګ راشي، تخلص هلته یې کاروم، مګر تر ډېره مې کوشش نه دی کړی چې دلته بس د حالت را بدل کړم، بس د خپل ځان سره فکر وکړم چې اوس خو نو زه بالاخره په دغه کاغذي بیړۍ کې داخلېږم. ما پوښتنه همدغه وه چې تاسې وروستی کې وکړه، یعنی معمولا ډېر کم داسې کېږي چې تخلص دې مستعار وکاریږي که نه، که د یو چا تخلص مثلا ډیوی یا مثلا څراغي ممکن دواړه معنا ترې وایو، خو زما هدف دا و چې ځینو دا مهارت ډېر کارولی. مثلا زه د کاروان یو بیت درته وایم، وایي په ګودر د کیمیاګرو کاروان راغی، شنې ویالې به شي بهاندې مرغلرې. د اباسین غاړې ته راشه چې ټټر دی شي که نه، اوبه په تیږې پسې نه تږی اوبو پسې ځي. اوس دغه د اباسین او دغه کاروان کلمې هلته خپل اصلي معنا کارولې ده. ولې دویمه معنا چې اوس دلته زموږ هدف نه دغه شاید هغه نومونه دي، یعنی دلته د ژبپوهنې بحث دی، په هغه اوله برخه کې د هنر او ښکلا بحث و چې دواړه پکې مطرح کېدای شي. زما هدف هم همدا و چې مثلا تر ډېره په تخلص کې مقطع کې پنځونه بیرته زه ته راځي، زه پکې تشریح کېږي. دا خبره بیا ډېره ګرانه ده او شاید لوستونکی هم ته دې علاقه ونه لري. یوه خبره چې پاتې شوه، پخوا دغسې یو دود و که چېرته په غزلونو کې یا په ټولو شعرونو کې د یو شاعر تخلص رانه شي، هلته ادبي غلا ډېره اسانه کېږي، کیدای شي یو څوک یې رانه پټ کړي. یعنې دا هغه یوه تذکیره وه، د هویت یوه ټاپه وه چې د اثر سره ملګرې وه، فکر به دا و چې نه شي کېدای. او حال دا چې موږ تاسې ډېر شعرونه داسې ولیدل چې ډېر لوی نومونه ورنه وایستل شول، شاعر پکې تخلص وایي، اوس معنا هم قافیه تخلصونه هم ډېر پکې را پیدا کېږي. زه دا وایم چې دغه جوهر باید خپله ستا په سبک او په محتوا کې موجود وي. که د ستا نوم او ستا کتاب هم یو څوک ورنه لرې کړي، خلک یې وپېژني. یعنی د بوفن دا خبره فرانسوي پوه دی، وایي چې سبک د انسان شخصیت دی. لږ تر لږه د زموږ شخصیت باید زموږ په اثارو په هنر کې راڅرګند دي، که زموږ نوم هم نه وي هغه باید زموږ استازولي وکړي او یاد هم کړي. یو بل شعر مو ورو استاذه بیا راګوز، بیا به وایي چې ودې غږولم ډېر او شعرونه رانه اوري. نه هیله کوم. نو یو څو بیتونه دي، یو غزل دی احسان صاحب، وی ته به له خپل سیوري سره بیا غاړه په غاړه شي، ته به له خپل سیوري سره بیا غاړه په غاړه شي، ته به له خپل سیوري سره بیا غاړه په غاړه شي، پاتې به دې دلته یو تصویر شي، ته به لاړه شي. ښایسته دی. ته به له خپل سیوري سره بیا غاړه په غاړه شي، پاتې به دې دلته یو تصویر شي، ته به لاړه شي. او راغلی ابدي سکوت دې بیرته را په برخه کړ، راغلی ابدي سکوت دې بیرته را په برخه کړ، ما ویل چې ته به د بې ژبې سړي ژباړه شي. او شین مې کړه د خپل غرور او خاورو په رنګونو کې، شین مې کړه د خپل غرور او خاورې په رنګونو کې، ځمکې که هر ځای مې ټوکوې وچه او شاړه شي. او یاد به دې راوړي پر ما راځي د شاعرۍ موسم، راولي. نو
یاد به دې راوړي پر ما راځي د شاعرۍ موسم ورکه به خپل حسن کې ته بیا له ډېره ویاړه شي. یاد به دې راوړي پر ما راځي د شاعرۍ موسم ورکه به خپل حسن کې ته بیا له ډېره ویاړه شي. او نور دې جوړوي نړۍ په څومره رحماني مینه. تا مخکې نور دې جوړوي نړۍ په څومره رحماني مینه موږ چې درته راشو ته بدرنګه او ویجاړه شي. نو دلته هغه تخلص ما په هغه دومره کلمه کارېدله کوشش مې نه دی کړی چې د نوم کیفیت او هغه ته اشاره پکې وکړم. یعنې الهي مینه چې تر ډېره پورې یعنې د خدای مینه داسې ده چې په مذهبونو په دینونو په دې کې اړتیا نه لري. یعنې هر انسان د خپل خدای یوه مینه باید په زړه کې وساتي او دا د انسان هغه دروني ځواک دی چې تر ډېره پورې د یوه قاصد یا د یوه قاضي په ډول د ده مخکې ولاړ او هر وخت یو محاسبه ورسره کولی شي. استاده دغه ستاسې داستانونه چې دي مثلا ناول یا لنډې کیسې شعرونه مو دي تحقیق مو دی آزاد مقالې دي کوم شي کې ډېر خوشحاله یې؟ نو که زه د دوه برخې ته راشم تخلیق او تحقیق ته. تحقیق تر ډېره پورې یو رسمي چوکاټ دی متاسفانه. زه که یوه تجربه درته ووایم ما کله چې ادبیاتو پوهنځی نه ولوستی ډېره ښه شاعري مې کړله او ډېر به آزاد وم. بس دقت مې ډېر ځینو مسایلو ټکو ته نه کړ. په هغې کې مثلا کله چې ما بیا ادبي فنون ولوستل مثلا قافیه پوهنه او شعر مې ولوسته بیا به ډېر یو ډول رارځان وم چې شعر مې لیکه چې دا د قافیې کلمه ده که نه ده دا ردیف به څنګه شي. کله کله د رسمي زده کړې رسمي کارونه یو څوک هغې کوي ټکنی کوي په هغې کې. همدغسې د تحقیق برخه هم یو هغه مسایلو چې مثلا ما پخوا د هغه نه لیکلي وو د تدریس نه یا په ازاد ډول مې لیکلي وو. په هغې کې زه ډېر خوشحاله مثلا زه د شعر په اړه 2 کتابونه لرم چې یو د ستورو سیند په نامه دی. د ستورو سیند په نامه یو د شعر د پیژندنې په اړه یا هغه څه دي چې زه ورباندې پوهېدم یا هغه مسایلو چې ما شعر اورېدلی او بحث مې ورباندې کړی و. یو بل کتاب چې مثلا دلته موجود دی بېخوبه سیوری یا مثلا د پښتو شعر اوسنی بهیر یو بل کتاب د زما ماسترۍ تیزیس. دا 2 کتابونه رسمي کتابونه وو. مګر دلته چې کله ما بیا په شعر باندې بحث کړ په شعر باندې مې خبرې کړې دلته یو څو فیصده ما ته هغه رسمي چوکاټونه مثلا موجود وو. مثلا د اثر د لیکنې چوکاټ یا د تحقیق د نورمونو چوکاټ دلته یو څه په هغې کې رابند شوم یو څه په دې کې رابند شوم. نو ځکه تر ډېره پورې هغه زړه مې اوبه ورباندې ونه څښلې. تر کومه چې ستا د پوښتنې ځواب دی زه تر ډېره پورې په تخلیق کې هغه که شعر دی که داستان دی دواړو کې ځان ډېر هغه محسوسوم خوشحاله محسوسوم. خو بیا هم چې زه کار خو به نه ورته وایم خو چې اصلي خپل ملګری بولم هغه زما شعر او داستان دی خصوصا داستان لیکنه. ځینې ما یو وخت تاسو یادونه وکړه ژورنالیزم برخه کې کار کړ هلته ما ځینې راپورونه او شیان درلودل خو د راپورونو تر شا به ځینې داسې سوژې وې زه پوهېدم چې دا ژورنالیزم ځولۍ کې نه راځي هغه ژورنالیزم معیارونه یا د راپور د خبر ځولۍ دا نه ایجابوي. ابه ما ځان سره یادښتونه واخیستل ما چې دا د داستان دپاره ځینې ښې موضوعات دي. مثلا ځینې فردي پېښې وې په پېښو په حادثو کې چې هغه یې داستان دپاره ډېرې ښې وي خو ځینې دغسې خبرې چې هغه بیا ته په شعر کې نشي کړی یا شعر ستا زړه تسکین نشي ورباندې کوي ته هلته مجبور یې چې بیا د داستان برخې ته لاړ شي. خصوصا ځکه د خپلو داستانونو په اړه درته وایم زما یو وخت تجربه دا وه چې ما 80% حقیقي پېښې او داستانونه راخیستل او 40% به مې هغه خیالي څنګه چې د داستان لیکنه یا د هنر ځانګړنه ورسره مساوي کول. یو وخت مې داسې ولیدل چې په هغې کې هم ځینې ستونزې موجودې وې. مثلا هغه کرکټرونه به ژوندي وو داستان به یې لوست چې دا خو زما کیسه ده یوازې نوم بدل شوی دی. نو ورو ورو دغه د تخیل برخه ما ورزیاته کړه او د دې نه مې کټ مټوله د شاعرۍ نه ګټه واخیسته. نو زه فکر کوم دا زما شاعري په ما باندې یو ډول خوره ده په د ټولو اثارو په محتوا کې. یا مثلا ځینې نثرونه هم که لیکم ما ته هغه لارښود استادان وایي چې بیخي شاعرانه نثر دی پکې لیکه. مثلا په علمي مقالو کې هم که ته وایي چې بیخي شعري خبرې دی دوی په اصطلاح پکې کړې. نو د دې نه معلومیږي چې زه خپله تخیل برخه د زما خبرې یا قلم هغه د شعر تر هغه باندې راځي متاسفانه. لا وځلېږي استاده او تاسو دغه د تیورۍ خبره وکړه تقریبا یعنې په یو څه د پوهېدلو نه وروسته محدودیت رامنځته کېږي. دا محدودیت دی چې ښه که زه دا وایم دا خو تکرار خبره ده یا دا ترکیب جوړ نه دی یا دا ښکلا نشته یا مثلا دا سنت نشته که نه داسې محدودیتونه ودرېږي. دا د اصیل هنر مخه نه نیسي دغسې محدودیتونه یا دغسې یو څه چې زده کړي بیا مثلا تاسې وویلې چې ما چې کومه شاعري مخکې کوله د پوهنتون نه وروسته نشم کولی که مخه نیسي نو بیا خو موږ ته د ګټې نه تاوان زیاتېږي. نه یو خو داسې دي چې مثلا د ادبیاتو استادان یا د ادبیاتو ټول استادان شاعران نه دي یا مثلا ټول محققین یا په داستان لیکونکي هغه شاعران نه دي. شاید دا یوازې دغه کسانو ځانګړنه وي چې مثلا د ادبیاتو نړۍ ته د شعر له کړکۍ راغلي دروازې نه راغلي شعر یې کړی یا مثلا هغه څوک چې شعري شاعرانه ذوق لري تر ډېره پورې دغه اصول هم اوس موږ نشو ردولی. ته مجبور یې ځینې اصول مثلا علم برخه ده علم تر ډېره په تجربه ولاړ دی. د
علم ځینې قوانین چې بیا د هنر سره په ټکر کې د علم او د هنر دغه جګړه متاسفانه چې موږ تاسو په ادب کې توازن نه دی ساتلی. مثلا تاسو ډېر همدا اوس چې تر اوسنی ژورنالیزم هم وګورئ تر ډېره پورې د ادبیاتو ګڼ حتی که نور نه وي ژبه یې پکې ورښکېله ده. تاسو که نړۍ راپورتاژونه وګورئ یا مثلا ژورنالیستي دغه د پیښو د صحنو ځینې انعکاسونه وګورئ هغلته هغه ژورنالیست ډېر بریالی دی چې مثلا د ادبیاتو سره ډېر اشنا دی یا ادبي ژبې سره پوهېږي. تر ډېره پورې مخاطب اصلي خبره د مخاطب ده چې موږ څه ورکولی شو. نو په دې برخه کې تیورۍ متاسفانه چې زموږ تیورۍ ستونزه څه شی ده چې زموږ د تیورۍ اساسات اوس هم متاسفانه ډېر زاړه دي. همدا اوس هم که موږ شعر تعریفوو نور مسایل تعریفوو موږ مجبور یو چې 15,000 کاله مخکې یو خو دې ته راشو د تیورۍ او د فکرونو په اساس چې د افلاطون او د ارسطو بوتیقا اثارو ته لاړ شو. هغه اثار چې هغه وخت ورته وضع شوي هماغه اوس هم راواخلو. یا مثلا د زموږ ژانرونه چې اکثره چې دي عربي هغه دي مثلا نمونه یې تاسو د ژانرونو شعري ژانرونو در واخلئ هلته چې کوم تعریف ورته شوی ډېر کم داسې دي چې په پښتو ادب کې راټوکېدلي هغې خواته موږ میلان ورته ښودلی یا هم تر ډېره کړي دي. او بله خبره بیا هم زه په لوستونکي ته راځم چې تر ډېره پورې زموږ لوستونکي د ادیب یا د هغه د پنځګر یا د هغه د هنرمند چې دی تمه ورنه لري د هغې په روزنه کې متاسفانه هغسې مثبته ونډه لکه په نوره نړۍ کې چې ده یا هغسې مینه چې ورکړې ده شاید هغسې نه یې کړې. ځکه د لوستونکي یا د مخاطب مینه ستا راتلونکی یو مسیر ټاکي. دا دغسې یو کوډ دی یا رمز دی چې یوازې هغه د پنځګر یې درکولی شي او پوهېږي چې دا ماته څه وایي. ځکه خپله د مینه چې ده د لوستونکي یا خپله ستا د مخاطب مینه دا یو درس هم دی ستا لپاره چې مثلا ده زه خوښ کړی یم دی ستایلی ما کې کوم ټکي وو یا مثلا چې ده زما نه مخ اړولی کوم ټکي وو. حتی یو د یوې کره کتونکي غربي کره کتونکي دا خبره وایي چې لیکوال دوه مرګه لري یا هنرمند. یو هغه طبیعي مرګ دی چې ټول پرې مري وایي بل هغه دی چې لوستونکي د اثارو د لوستلو نه مخ وړوي. نو ډېر کم داسې لیکوالان دي چې د دغه دویم مرګ څخه یې ځان ساتلی دی. نو که چېرته دغه ژوند ته چې تلپاتې او ابدي ژوند دی یا پاتې کېدل دي یا که د خپلو کتابونو نه د تمه ولرو چې لوستونکو ته ژوندي وساتي نو هلته مهمه خبره دا ده چې خپل مخاطب په بشپړ ډول وپېژندلی شي. او داسې نه ده چې هغه 100% کې ټول ستا مخاطبین وي. د هغه 100% مخاطبینو کې باید یو 30-40% داسې وي چې تر ټول عمر درسره وساتلی شي لاین ورسره ولري. یعنی تا ته ووایي چې زه درته غوږ یم اورم دی وینم دی. او یو بله خبره استاد ستا د اثارو په اړه تاسې په دې وروستیو کې د تورو ترانې ولیکلې ماشومانو ته. د پنځګر په توګه باندې دا هره برخه لوی کار غواړي. مثلا د ماشوم ادب لوی کار دی تاسې استادان سئ. بیا د ماشوم پر احساساتو پوهېدل خپله یو لوی کار دی. ښه شعر لیکل دا مخاطب ساتل د رحماني د سټیج اوس چې دی کوم مخاطبان لري د ساتل دا یو کار دی. داستان کې چې د نثر سره څوک روږدي دي دا ساتل دا لوی کار دی. بیرته دا ټول کارونه راغستل بیا ماشوم باندې ځان منل هغه ته خپل فکر رسول دا ټول تخیل یا مثلا په خپله رحماني نه پاشي. له شک پرته ما ځینې کارونه د اړتیاوو له مخې کړي دي. مثلا تر هغه وخته چې زه یوازې وم بیا چې کله مثلا ما ماشوم ودرلود کله چې د هغې سره په خبرو په مکالمه کې شوم ځینې شیان مې ور وښودل دا چې زه معلم یم ځینې شیان مې غوښتل ور زده کړم ورته ووایم. هلته زه پوه شوم چې والا موږ ځینې شیان لرو چې متاسفانه هغې ته هم کار نه دی کړی. هغې کې زه د ماشوم ادب ته هغې متوجه کړم. ماشوم ادب په برخه کې زما لومړی کار چې و یو ناول و د پیریانو کلي په نامه. د پیریانو کلی د ماشومانو لپاره یو ناول دی. پښتو ادب کې متاسفانه ماشومانو لپاره ناولونه ډېر کم یا که هم هغسې یا ژباړې وي یا ځینې دغسې داستانونه و چې متاسفانه یا هغه د تصویر سره مطابقت نه درلود. ځکه د ماشوم لپاره د کتاب باید تصویري یعنې تر ډېره 80% خبرې تصویر وکړي او 40% ستا هغه لینکونه یا لمنلیکونه یې د تصویرونو چې هغه ورته واضح کړی شي. نو همدغسې چې زه کله د ځینو ماشومانو سره مخامخ شوم یا مې خبرې ورسره کې هغو ته واضح نه وه. او وروسته ما د منظوم کلام هغه حس کړه چې دا طبیعي خبره ده چې منظوم کلام د منصور نه یو چا په ذهن کې ډېر زر پاتې کېږي او خوندي کېږي. او همدا اوس زموږ تاسو د فولکلور یا ادب هم چې ژوندی پاتې شوی هغه چې نثري دي مثلا کیسې دي داستانونه دي سل مداخلې پکې شوي بدلونونه پکې راغلي دي مګر سروکي یا کیسې چې دي یعنې منظومې کیسې مې هدف هغه ډېر ښه را رسېدلي تر موږ پورې. نو دې اړتیا ما ته راوښوده چې ماشوم کولی شي چې مثلا د الفبا توري کېدای شي په منظوم ډول ښه زده کړي. نو ځکه ما الف ته یوه ترانه ولیکله ب ته همدغسې تر وروستیو تورو پورې مې ترانې ولیکلې چې په دې کې تر څنګ ځینې پیغامونه هم پکې موجود. هغه بیا ما ځینې ماشومانو ته وښودل او هغوی ته مې په نثر کې هغه خبره وکړه. په نثر کې نه یادېده خو مګر هغه چې منظومه خبره مې ورته کړې وه هغه یو څه زحمت نه وروسته یاد وه. او دغه د ترنم کشش چې په منظوم اثارو کې موجود دی دا خپله یو اغېز لري چې ذهن ته هغه کړلی شي. طبعا ارزښت خو لري او په دې هم پوهېږو چې اړتیا وه
که اړتیا یې نه وي ځکه تاسې پوهېږئ استاد د ادب هستئ چې اړتیا نه وي تاسې هغه ته قلم نه پورته کوئ خو تاسې نوي شي بیا سخته نه ده چې مثلا ځان را کنټرول کړئ بیرته زه چې کوم رحماني ته په تمه یم په غزل کې ما بیا بیرته وپالي له شک پرته دا مثلا تا ته په کور کې یو ماشوم ناست وي ستا زوی ستا وراره تا ته ووایي چې ما ته دغه شی راوښیه ته هلته مجبورېږي چې د دې اړتیا دپاره یو ځواب ته پیدا کړې او ستا ځواب خو ته پوهېږې ته ادیب یې ته لیکوال یې او ته شاعر یې هغه تا ته وایي چې دغسې یو شی ما ته هم راووایه مثلا یا مثلا زموږ په ادب کې متاسفانه چې ماشوم ډېر محروم پاتې دی همدا اوس په ادب پوهنځیو کې که ته وګورې د ماشوم په ادب په اړه هېڅ کتاب نشته هغه دوی د پیداګوژۍ یا د تعلیم او تربیې برخې ته اړولی دی چې هغلته ورته وروزل شي موږ چې کله لیکوالۍ ته هم راځو متاسفانه مقاله هم زده کوو کله چې 12 نه فارغ شو زده کوو یې په موږ باندې په ښوونځي کې په مکتب کې یوازې یو 15 کرښې کلمې لیکل کېږي حتی شعر شاید هېڅکله په ماشوم نه لیکل شوی شاید تا ته داسې کارخانګي یا کورنۍ دنده نه وي درکړل شوې چې د معلم په اړه تاسو مثلا یو 6 کرښې منظومې ولیکئ یو شعر ولیکئ چې دا ډېره ګرانه دا فرمایش هم ډېر ګران دی په هغه ادب کې په شعر کې نو یوه اړتیا کله کله د دې سبب شي چې دې ته ځیر شي یا مثلا تر ډېره پورې یو بل دغسې اثر چې فکر کې د دې لپاره لیکل شوی دی خو اغېزناک نه دی تاثیرګذار نه دی او د ماشوم ته د ګټې پر ځای شاید تاوان ډېر هغه پایله چې ته غواړې هغه ترلاسه نه شي کړی ته دلته بیا مجبورېږې چې کیدای شي دغه یوه تشه زه لرم زه خو ورباندې پوه شوم درک مې که خو هغه لیکوال ته نه ده معلومه او بل څوک په دې برخه کې اقدام نه کړي نو ته باید راوړاندې شي یو کار ورته وکړې او هېڅ یې کړي نو په دې برخه کې د ماشوم حق لا هم متاسفانه نه ده یادا شوی زه چې کله یو هغه کار مې که کړی د هغو خلکو د توجه رااړولو دپاره دی چې د ماشوم ادب په برخه کې کار کړي یا د ماشوم د ادب متخصصین دي چې له بده مرغه تر اوسه پورې هغسې ایډیال آثار چې موږ یې ماشوم ته لرو باید درلودلي وای هغه نه لرو نشته او البته په تلویزیوني رسنیو کې په راډیوي رسنیو کې هغه خپرونې چې د ماشوم دپاره لازمي دي موږ تاسو کنده اوس ځینې کارتوني فلمونه هم ګورو هغه مثلا د ماشوم دپاره چې دي هغه د خشونت نه ډک دي یا چاړي دي ورسره یا چاقو ده یا وژنه ده یا تیښته ده یعنی تر ډېره هغه چې زموږ د فرهنګ سره برابري یا زموږ د افغان ماشوم د پښتني ټولنې افغاني ټولنې سره برابري چې ماشوم په هغه خپرونه کې دا خو استاذه بیا موږ چې یوه خبره د اثر کوو له ټولنې اخیستل شوی تاثر منو که نه اثر تاثراتي کاره کتنه یو بحث دی که خبره ورباندې تاثراتي کاره کتنه کې ډېر ځله همدغه اړتیا ته یو ځواب باید هغه پکې وویل شي مثلا هغه اثر چې مثلا د جرمني ماشوم لپاره لیکل شوی تاسو ځینې اثار لیدلي چې جرمني ماشومانو لپاره لیکل شوي کټ مټ دلته راوړل شوي حتی یو تصرف پکې ده شي چې یوازې نومونه بدل شوی مګر چاپېریال خو ته نشي را انتقالولی که چاپېریال دې را انتقال کړل بیا دې په ژباړه کې تصرف وکړ او ستونزه دې پکې جوړه یو شعر دې بل مه ورو استاذه هیله کوم بیا به نو هغه نه وروسته یوه پوښتنه وکړو بیا خپرونه ختمو سمه ده نو را بشم یو شعر ته ډېر به ښه وایي له ځانه تښتېدلی سرګردان وم هره شپه له ځانه تښتېدلی سرګردان وم هره شپه د خیال او حقیقت ترمنځ روان وم هره شپه او د درد په بازارونو کې یو مات زړه ګرځومه د درد په بازارونو کې یو مات زړه ګرځومه په خپلو اندېښنو باندې تاوان وم هره شپه او په اوښکو باندې وینځم د چا سوی تصور په اوښکو باندې وینځم د چا سوی تصور په سوې کرونده باندې باران وم هره شپه ډېر ښایسته او ورځ څه وي رڼا څه وي رسوایي او تظاهر چې ځان ګوښه کړم ستوری د آسمان وم هره شپه او ستا غرونه زلفې او باران په خوب کې راشي ستا غرونه زلفې او باران په خوب کې راشي اوس پوه شوم چې دا څنګه پریشان وم هره شپه بیا یې وایه استاده وایي ستا غرونه زلفې او باران په خوب کې راشي اوس پوه شوم چې دا څنګه پریشان وم هره شپه او یا دار شي یا مې یار شي یا بیخي ورځنې هیر شم یا دار شي یا مې یار شي یا بیخي ورځنې هیر شم د خپلو ارمانونو ته حیران وم هره شپه ډېره مننه استاده وروستۍ پوښتنه ده چې تر لاس لاندې څه لرئ ډېره مننه زه په پوهنتون کې تر ډېره پورې د نړیوال ادب یا د نړۍ ادب مضمون تدریسوم وروستی کار چې ما د خپل یوه پوهنتون د استاد سره په ګډه کړی هغه د نړۍ د نوبل ګټونکو لیکوالو یو بشپړ کتاب دی یعنی تقریبا د نوبل ګټونکو یا د ادب په نوبل کې یا د ادبیاتو په نوبل کې چې د ادب جایزه ور داخله شوې د هغې نه تقریبا تقریبا 120 کاله وړي یعنی چې یوه پیړۍ 120 کاله چې په دغه کالونو کې مسلسل د نړۍ یوه ادیب ته د نوبل جایزه ورکړل شوې ده یوه د نړیوالې جګړې څو کالونه دي 15 کالونه چې هلته نړیواله جګړه وه نړۍ بې ثباته په هغه کالونو کې دا جایزې د ادب نه دي ورکړل شوې
نو ما او هغه استاد په ګډه کار وکړ چې دغه 120 ټول لیکوالان چې په نړۍ کې جایزې ګټلې د ادبیاتو دا ټول باید په پښتو ادب کې معرفي شي او دا واضح شي چې دوی ولې د نوبل جایزه ګټلې وه، کوم اثر یې ګټلی وه، دا یعنې یوازې تذکیره باید نه وي، د هغوی فکر او اثر تحلیل شي. نو دا یو اثر و چې تقریبا تر کومه چې ما په افغانستان کې دری کې لوست هلته هم دغسې یو اثر نشته چې ټول نوبل ګټونکي تر 2020 کال پورې چې تر دې وروستیو پورې دی او سږ کال چې تقریبا دغه عبدالرزاق ګورنا تنزایي لیکوال عبدالرزاق ګورنا وګټله، د ده په شمول دا ټول پکې شامل دي. یو دا خبره ده او بل تر ډیره پورې د پښتو په ادبیاتو پوهنځیو کې یو مضمون دی د متونو په نامه، په هغې کې یو معاصر نثري متون دي چې متاسفانه تر ډېره چې کوم کتابونه دي هلته فقط لیکوال راخیستل کېږي، ژوندلیک یې ده، بیا یې د نثر یوه بېلګه اخیستل کېږي. ما د دغه د سبک رابدل کړل، د معاصرو نثري متونو تحلیل په نامه مې یو وړاندې کړ چې معاصر نثري متون ولې د نورو نه ښې ځانګړنې لري یا ولې تر ډېره پورې موږ باید ولوستل شي. هم اوسنی معاصر نثر هم د لرغوني نثر غوندې ولوستل شي چې مثلا د هغې ژوندلیک راوړی یوه بېلګه یې راوړو. اوسنی نثر باید تحلیل شي، مثلا د ګلپاچا الفت په نثر کې دغسې کلمې نشته چې موږ ورباندې پوه نه شو، یا مثلا د بینوا صاحب په نثر، خادم صاحب په نثر کې داسې کلمې نشته چې اوس موږ ته ګرانې وي. نو دا د دې اړتیا ایجابوي چې د دغه اسانتیا په بدل کې هغه نثر موږ د مفکورې له لحاظه، مثلا د ښکلا له لحاظه، د نورو شاعرانو د معاصر عصر د اغیزو له لحاظه وڅېړو. نو دا یو بل اثر دی چې د معاصر نثر تحلیل دی، دا هم تقریبا ما بشپړ کړی دی او دا یو تدریسي اثر دی چې لوستونکي به انشاءالله بیا استفاده ورنه کوي. ډېره مننه استاد کور مدان چې موږ سره برخه واخیسته خپرونې ته. ډېر زیات خوشحاله شوم. د خیال څاڅکی د خدای د ادب د ګلبڼ د بوټو او نیالګیو د تازه کولو یو بل فصل کې ډېره مننه. ډېره مننه درنو لیدونکو له تاسې هم چې د خیال څاڅکي مو راسره تر دې دمه واورېدل. تر بلې چې بیا خپرونې ته حاضرېږو، په خدای مو سپارو. خاطر له لیدلو مو مننه.